خیلی خیلی ممنون از فدراسیون فوتبال افغانستان که به ما توجه کردن و ما حمایت کردن. د محمد عثمان په نوم یو نوی ځوان ورزشکار په مادي او معنوي توګه وستایل شو. محمد عثمان عاطف د بادغیس ولایت اوسیدونکی دی چې د فوټبال په لوبه کې ځانګړې وړتیا لري. د لوبې ویډیو کلیپونه یې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي وو. د سپورټ بدني روزنې او اولمپیک کمیټې له لوري د دغه تنکي ورزشکار ځوان د ستاینې په موخه په کابل کې ځانګړي مراسم جوړ شوي وو چې د هېواد د یو ملي سوداګر او د اولمپیک کمیټې له لوري په نغدو او نورو جایزو وستایل شو. د فوټبال په برخه کې څو ورځې مخکې په سوشل میډیا کې د عثمان جان ویډیو زما مخې ته راغله. متوجه نواسی‌ام شدن و تشویق کردن و ما را از ولایت بادغیس از ولایت دور افتاده و بیچاره بادغیس دعوت کردن و اینجا عزت کردن و افتخار بخشیدن. که دغه استعدادونه واقعا حمایت شي، تشویق شي، د موږ هیواد کې ډیر غټ بدلونونه راوستلی شي. نن الحمدلله عثمان دلته له موږ سره په دې مجلس کې ده او دا ټول مجلس د ده په خاطر باندې جوړ شوی ده. متوجه نواسی‌ام شدن و تشویق کردن و ما را از ولایت بادغیس از ولایت دور افتاده و بیچاره بادغیس دعوت کردن و اینجا عزت کردن و افتخار بخشیدن و خیلی ما ممنون و سپاسگزار هستیم و خیلی احساس خوشبختی میکنیم و این از روزهایی میدانیم که در زندگی خودی تا روزی ندیدیم و بازم از این اماراتش رو خواهش میکنیم از این وثیق صاحب اینا چیزهایی که وعده کردن من یقین دارم جامعه عمل میپوشانن، حتی میخوایم که بیشتر توجه کنن. من یقین دارم استعداد اینا استعداد ناسای ما در حالی که بدون تشویق، ما نمیگیم ما کردیم، بدون تشویق ما، بدون کمک ما در ولایت بادغیس در یک قریه دور افتاده به این یک زمین خاکی به خود ورزش کرده و همینقدر خود رسانده. ما از اینکه همینقدر استعداد داشته به یقین داریم اگر توجه بیشتری بده بشه یعنی یک شکلی یک ورزشکار استثنایی میشن و سبب افتخار مردم ما و وطن ما میشه. خیلی از اونا تشکری میکنم که مر حمایت کردن، مر تشویق کردن و مر به آرزوم رساندن و من به آینده انشالله زیر دست مربی انشالله تمرین میکنم و تا تست تیم ملی بدم و انشالله اگر استعدادش داشتم میتونم به تیم ملی هم بازی کنم و اگر استعدادش نداشتم باز دوباره انشالله تمرین میکنم و باز دوباره تستای تیم ملی را میدم. خیلی خیلی ممنون از فدراسیون فوتبال افغانستان که به ما توجه کردن و ما حمایت کردن و خیلی 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 ممنون از تیم ملی افغانستان که اینجا در جمع حضور دارند. د سپورټ او بدني روزنې د مسؤلینو له لوري دغه ورزشکار په مادي او معنوي توګه وستایل شو. د ګلبهار ګروپ له لوري هم محمد عثمان ته 3000 امریکایي ډالر جایزه ورکړل شوه. د ګلبهار خیریه بنسټ لخوا محمد عثمان عاطف ته ځانګړې ډالۍ، البته نغدیه ډالۍ 3000 ډالر په پام کې نیول شوي دي. ترې هیله کوو چې محمد عثمان عاطف صاحب د راسي او د خیریه بنسټ اجرایي رئیس غلام رباني دای هم دلته تشریف لري. ترې هیله کوو چې په خپل لاسونو سره دغه 3000 ډالرو نغدیه ډالۍ دوی ته تسلیم کړي. لکه څنګه چې پوهیږئ عثمان جان د بادغیس ولایت څخه چې د اولمپیک ادارې او د ورزش ادارې لخوا دعوت شوی و د فوتبال فدراسیون په ګډون باندې دوی یو برنامه جوړه کړې وه چې دوی باید تشویق سي د دوی دغه استعداد چې په افغانستان کې نوی ظهور کړی ده د دې پټ نه پاتې کېدو لپاره دوی هڅه وکړله. موږ هم خپل ونډه واخیستله تر څو وکولی شو هغه استعدادونه چې په افغانستان کې موجود دي دوی هم واچول شي او کوم برخه کې چې دوی استعداد لري هغه واقعا د افغانستان او د دې هیواد په مختلفو برخه کې تر کار لاندې ونیول شي او تر دوی استفاده وشي. بې له شکه چې هغه استعدادونه چې افغانستان کې موجود دي د ډیرو مختلفو عواملو له وجې نه فعلا پټ پاتې دي. که دغه استعدادونو ته وده ورکړل شي او کار ورباندې وشي واقعا د افغانستان په مختلفو برخو کې دوی خپل رغنده رول درلودلی شي. لکه څنګه چې مو تاسو پوهیږو ټوله نړۍ نن په استعدادونو باندې مخ ته تللې.
او که دغه استعدادونه واقعا حمایت شي، تشویق سي، زموږ هیواد کې ډېر غټ بدلونونه راوستلی شي چې هغه به د هیواد د ترقۍ، آبادۍ او پیشرفت سبب وګرځي. د سپورټ بدني روزنې رئیس مولوي احمد الله وثیق وویل په لومړي ځل مې د عثمان ویډیو په خواله رسنیو کې ولیده. د ده د فوټبال هنر، چټک فکر او فني وړتیا دومره جلبونکې وه چې زه یې هم ځان ته متوجه کړم. په همدې اساس مو هڅه وکړه چې د هغه را پیدا کړو، ویې نازوو او ملاتړ یې وکړو. له موندلو وروسته مو کابل ته راوباله تر څو د ده له کورنۍ سره هم ووینو، هغوی ته ډاډ ورکړو چې موږ به نه یوازې د ده د ورزشي وړتیاوو د ودې لپاره هڅه کوو، بلکې د زده کړو په برخه کې به هم ورته هر اړخیزې اسانتیاوې برابروو. ډېر د خوښۍ ځای ده چې نن موږ د افغانستان د آینده لپاره خبرې کوو، د هغه چا تشویق کوو چې هغه د افغانستان آینده ده او د افغانستان د بخت ستوري به ځلوي. لکه مخکې سیاتل صاحب وویل، موږ په دې نږدې څو ورځو کې 3 دغسې مراسم درلودل چې موږ ته ډېر امیدواري راکوي، موږ ته ډېر امید راکوي. لومړی د طه اسحاقي د سرو زرو میډال و چې خپل کمال یې وښو، په نړیوال رویداد کې د وشو په برخه کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ. دوهم د ریاضي په برخه کې د سمیع الله افغان مراسمو چې موږ په اولمپیک په برخه کې درلودل. او دریم دا د نن محمد عثمان جان له ډېرې لرې پرتې سیمې له بادغیس ولایت څخه کابل ته راغلی ده او نن د ده د تشویق په خاطر باندې موږ دغه پرشکو محفل نیولی ده او د ده تشویق کوو. قدرمنو حاضرینو، افغانستان نږدې 40 کلونو جنګونو او دربدریو او اشغالونو یرغلونو ځپلی ده. په افغانستان کې موږ ډېر زیات ښه استعدادونه درلودلی دي، خو د دغه یرغلونو او جنګونو له وجې ټول استعدادونه تر یوه حده پورې پټ پاته دي، یا که راښکاره سوي دي د دغو انقلابونو په وجه باندې هغوی ته توجه نه ده سوې، پاملرنه نه ده ورته سوې. اوس الحمدلله د هر هغه څه دپاره زمینه مساعده ده، کوم ارمان چې موږ لرو چې افغانستان جوړ سي، افغانستان آینده ولري، افغانستان په هر برخه کې وځلیږي، الحمدلله ډېر ښه فرصت ده. د افغانستان د اسلامي امارت مشران او ټول حکومت د دې هڅه کوي چې افغانستان په خپلو پښو باندې ودرېږي. په افغانستان کې کوم استعدادونه چې را پیدا کیږي، هغوی ته د پالنې او د روزنې دپاره زمینه مساعده کړي، هغه وروزي چې د افغانستان آینده ورسره تړلې ده. د فوټبال په برخه کې څو ورځې مخکې په سوشل میډیا کې د عثمان جان ویډیو زما مخې ته راله. ما د ده هغه مهارتونه، هغه معیاري تیز حرکتونه چې ولیدل، واقعا زه متاثر سوم او له هغه وروسته مې کوشش شروع کړی چې دغه ماشوم په کوم ځای کې دغه لوبې کوي، په دې خاکي میدان کې او چې نه وسایل لري او نه سهولتونه ورته آماده دي. بالاخره معلومات دا سو چې دا د بادغیس ولایت په مرکز په قلعینو کې ده. د تربیت بدني امیر محترم فیاض صاحب ته وظیفه ورکړه چې دغه ماشوم پیدا کړي، خپل دفتر ته یې راولي، ویې نازوي او ټول وسایل دته آماده کړي. هماغسې وسول. په هغه ورځ باندې ما د تلیفون له لارې سره د عثمان جان سره خپله او د دوی له پدر کلان حاجي صاحب سره مو هم خبرې وکړې. دویم کابل ته دعوت کړل د دې دپاره چې د دوی له کورنۍ سره موږ له نږدې ووینو او دا مشوره ورسره وکړو چې په عثمان جان کې یو استعداد پروت ده، دا استعداد باید پټ پاته نه سي، رشد وکړي، ترقي وکړي او پالنه یې وسي، روزنه یې وسي. نه یوازې د فوټبال په برخه کې، تر ټولو مهمه دا ده چې د ده په تعلیمي سلسله باندې باید پوره پاملرنه وسي. ځکه چې دی تر اوسه پورې ماشوم ده، دی د مدرسې او د مکتب شاګرد ده، د ده باید استعداد له هرې نګاه څخه پوخ سي، لوړ سي، دی باید زده کړې ترلاسه کړي او حتی اخري لوړو زده کړو ته ورسېږي او وروسته د افغانستان آینده جوړ سي. د دې ترڅنګ چونکې له فوټبال سره د ده ډېره علاقه ده او شوق ده، په دغه برخه کې هم باید دته زمینه مساعده سي او معیاري تمرینات ورته برابر سي. نو په همدغه موخه هم دی کابل ته راوغوښت چې دلته د فوټبال فدراسیون له محترم مشر یوسف کارګر صاحب سره له نږدې وویني او هغه ورته رهنمایي وکړي چې کوم سهولت او ضرورت چې د ده
سهولتونه چې د ضرورت دي هغه ورته آماده کړي. نن الحمدلله عثمان دلته له موږ سره په دې مجلس کې ده او دا ټول مجلس د ده په خاطر باندې جوړ شوی ده چې د تشویق سي نور هم او موږ په دې باندې وروسته خبرې هم کوو د دوی له کورنۍ سره هم چې هر هغه څه چې د عثمان ضرورت ده د تعلیم په برخه کې او د دې ترڅنګ د دې ورزش په برخه کې چې د ده علاقه ده هغه سهولتونه انشاءالله موږ په همدغه سټیج باندې وعده کوو چې له ده سره به دغه نه دریغ کېږي د ده د پالنې او د روزنې دپاره چې هر څه امکانات هغه به انشاءالله تعالی موږ آماده کړو. زه نور خپلې خبرې نه اوږدوم. یو ځل بیا عثمان او د دوی ټولې کورنۍ ته او د فوټبال برخې ټولو ورزشکارانو ته ښه راغلاست وایم چې په دغه مراسمو کې له موږ سره شریک دي. موږ عثمان جان ته یوازې یو تحفه په نظر کې نیولې ده چې همدلته اوس ورته سپارو او داسې د دوی تعلیمي سلسله بیا څنګه مخته ځي د فوټبال په برخه کې دلته کوم امکانات آماده کیږي په دې باندې به انشاءالله کارګر صاحب محترم هم خبرې وکړي او د دوی له کورنۍ سره به موږ په ځانګړې توګه باندې ووینو چې کومه طریقه اسانه وي هغه به انشاءالله سهولتونه به دوی ته آماده سي. چونکې دوی ډېر لرې په بادغیس ولایت کې اوسیږي او کابل هم له هغه ځای څخه ډېر لرې ده. نو موږ به په یو داسې لاره باندې خبرې وکړو چې دته اسانی وي او دوی له کوم مشکل او ستونزو سره مخامخ نشي. شما باورمند بر استعدادهای افغانستان باشید. شما باورمند باشین که امروز ورزش افغانستان در طول 4 سال اخیر دستاوردهای بزرگی که در 30-40 سال حکومت سابق نداشته امروز در 4 سال اخیر داشته. شما باورمند بر عرصه‌های مختلف رشد استعدادهای چی فرهنگی بوده باشه چی ورزشی بوده باشه از دراهای بسیار دوردست خاکریزاها ای به دست آمده و استعدادهایی که در افغانستان است. ما کشورهایی که رفتیم فوتسال ما رو ببینید، فوتبال ما رو ببینید، جوانان ما رو ببینید که در سطح کشورهای دنیا بهترین چهره‌هایی بوده که دستاورد برای کشور وطنش آورده. این دستاورد است. متاسفانه که او امکانات را که او کشورهای بسیار بزرگی که در سطح بین المللی است و امکانات داره ما امکانات در سطح کشور خود نداشتیم. بدبختانه 40 سال جنگ ما شما را تهدید کرد. 40 سال جنگ امنیت ما خراب بود. 40 سال بعد نیروهای استعدادهای فنی و مسلکی و ورزشی همه ما را فرار دادن. که خوشبختانه در این 4 سال اخیر که امروز ما استعدادهای ما که رشد میکنه، ورزشکارهای ما که رشد میکنه، افتخارات و مدال‌ها را که از سطح آسیا میاره این جای ساده نبوده. این تاثیر از این بوده که امروز در کشور امنیت است. امروز ما میبینیم شما میبینید که استعداد ما چی در ریاضی بوده چی در ورزشکارهای ما بوده در 4 سال که افتخارات رو آورده. استعداد بسیار جوان و خوب و عثمان جان یکی از چهره‌هایی که از صفحات اجتماعی ظهور کرد. تشکری میکنیم از جناب وثیق صاحب حافظ صاحب و تربیت بدنی المپیک افغانستان که متوجه این چهره‌های ورزشی استعدادهای ورزشی هستند که اونا ما را باورمند میسازد که حمایت همه‌جانبه امارت اسلامی افغانستان و حمایت ریاست تربیت بدنی المپیک افغانستان برای پشت ورزشکاران و استعدادهای ورزشی در این کشور هست و این ورزشکارای این جوانای ما فامیلایشان باورمند میشه که امروز جوانایشان میاین بین بر مسابقات بین المللی اشتراک میکنه. این کلان افتخار است که امروز عثمان جان یکی از چهره‌ها و از نابغه‌هایی که بگوییم که دیدیمشون هنوز ما تستای فوتبال ازشان نگرفتیم. نیاز است که بخیر آمدن که زمین‌ها را مساعد کرد جناب وثیق صاحب اینجا آمدن این استعدادا را که آینده و درخشان عزت و اعتبار کشور و ملت و افغانستان هستند. اینا با چه قسم میتونیم استعدادا را تشویق کنیم چه قسم رشد بدیم. تنها کمیته المپیک افغانستان یا فدراسیون فوتبال برای توسعه و پیشرفت ورزش مسئولیت نداره. این مسئولیت جامعه ورزش افغانستان سکتورهای خصوصی افغانستان است که برای پیشرفت ورزش برای پیشرفت از این استعدادها افتخار کشورشان است وطنشان است. امروز میای بلدنگ‌ها را میسازد شفاخانه‌ها را میسازد میلیارد دلار مصرف میکنه. بیاین یک سرمایه‌گذاری بسیار کوچک را در سطح ورزش کنید. در سطح استعدادهای آموزشی و دانشی علمی بیایم کنید. ببینید که افغانستان در سطح بین‌المللی چقدر شهرت میکشه چقدر استعداد پیدا میکنه. ما برای تمام سکتورهای خصوصی تجار ملی ملت افغانستان صدا میزنن
که بیاین ورزش خود حمایت کنن، بیاین استعدادایی که واضح میشه زمینه را بر از یا مساعد بسازن. در افغانستان زمینه را مساعد بسازن، زمینه تحصیلشون، زمینه ایجاد زندگیشون مساعد بسازن. طبعا شما شاهد هستید که در ولایت بادغیس میدان فوتبال وجود نداره. ولایت بادغیس که ما میریم در یک میدان خاکی فوتبال کرده. این استعدادها از یک میدان خاکی ظهور کرده، از میدان خاکی به وجود آمده. اگر ما این زمینه را برشان بخیر در کابل مساعد میسازیم، حمایت مالی و اقتصادی سکتورهای خصوصی ملت افغانستان، مردم افغانستان میباشه، ما میتونیم که یک چهره بسیار درخشان در سطح کشور خود، در سطح ملی خود بالاخره یک پلیر تاپ تیم ملی فوتبال کشور خود میشه. ما افتخار میکنیم که بخری حال اگر 14 ساله باشه 2 سال بعد در ردای سینی 16 سال در تیم ملی خود میره اشتراک میکنه، در تیم ملی 18 سال خود. ما کمیته استعدادیابی داریم. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې دا ډول د ښو استعدادونو لرونکي ماشومان او ځوانان د بېلابېلو ادارو له لوري په مادي او معنوي توګه ستایل شوي چې د هغوی د لا پیاوړتیا او پرمختګ په برخه کې مثبت اغېز کړی دی.